نبیل وایي پاکستان باید یو تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي پاکستان د یو یاغي اټومي هیواد په توګه بدل شوی او نشي کولی په خپل ګاونډ کې باثباته افغانستان وزغمي. هغه پر خپل فیسبوک باندې لیکلي پاکستان د یو یاغي اټومي هیواد په توګه بدل شوی او نشي کولی په خپل ګاونډ کې باثباته افغانستان وزغمي. د پاکستان پوځ د ترهګرو سره نه شلېدونکی اتحاد لري. دغه هیواد باید د یو تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شي. ISI کولی شي په خپلو نظامي ځایونو کې د اسامه بن لادن او سیمه ییزو ترهګرو څخه ساتنه وکړي. آیا افغانان حق نه لري چې د ریښه لرونکي پاکستاني سیاستوالو سره لیده کاته وکړي؟ نبیل تېره ورځ ویلي وو که سپین بولدک ونه نیول شي یو شمېر زیات ترهګر به د پاکستان لارې افغانستان ته راننوځي.